د خوست ملي راډیو تلویزیون نوي آمر مولوي محمد نسیم فهمي په داسې حال کې له اړوندو ادارو او استودیوګانو څخه لیدنه وکړه چې د اړوند تلویزیون کارکوونکو او اړوند هیئت د راډیو تلویزیون نشراتي او تخنیکي کارکوونکو او اړوند هیئت ورسره مل و. د لیدنې او څارنې په دې پروګرام کې راډیو تلویزیون د ثبت او تخنیکي خونو، د بېلابېلو نشراتي خونو او ایډیټ خونو څخه لیدنې ترسره شوې. نوموړي په خپله کاري ډله غږ وکړ چې شته نیمګړتیاوې ورته په ګوته کړي څو په دې سره غوره نشرات ولرو. انشاءالله زه به دغه امریت او دغه خپل مسؤلیت د اسلامي امارت د لوایحو او مقرراتو مطابق پر مخ وړم. د مشرانو د هدایاتو موافق او مطابق خپل مسؤلیت پیدا کوم. دویم دا خبره چې زه به دغه امریت ته او دغه بخش ته او د خوست راډیو تلویزیون ته انشاءالله ډیره ارتقا ورکوم. ښاغلي فهمي ته په بېلابېلو تخنیکي او نشراتي برخو کې معلومات هم ورکړل شول. مولوي محمد نسیم فهمي د اسلامي زده کړو ترڅنګ د افغانستان رسمي ژبو انګلیسي او اردو هم حاکمیت لري. په تیر کې د نوموړي ځینې فرهنګي اثار هم چاپ شوي دي. د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې چې د روانې اکرب میاشتې له 28 نیټې سره سمون خوري، د خوست اطلاعات او کلتور ریاست له لوري د ولایت مقام په هدایت د خوست ملي راډیو تلویزیون د نوي آمر په توګه وګمارل شو.